الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترمو ورور پختنه کړې ده چې د سینې او یا هم د وژو یا هم د ملا د دې ویښتیان استکول یا صفا کول په شریعت کې جواز لري کنه. محترم استاسې په جواب کې به ووایم چې په الفتاوی الهندیه کې راځي چې د سینې یا د وژو ویښتیان لیرې کول او یا همداشان د ملا ویښتیان لیرې کول ترک الادب دی، یعنی ښه کار نه دی، د ادب خلاف کار دی، نور جایزه ده، ګناه پکې نشته. الفتاوی الهندیه جلد 5 صفحه 358 او داشان فتاوی عباد الرحمن جلد اول صفحه 280. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.